بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د رحمان بابا نننی اشعار درته لږ وضاحت سره بیانوم. نو راځئ چې نننی اشعار درته ووایم. هسې مه وایه چې زه یم په جهان کې پیدا کړی خدای د سر د پاسه سر دی. دا خو ډېر اسان شی دی، وضاحت ډېر ضرورت نشته. ځان ته رحمان بابا وایي چې ځان ته ډېر اوچت مه ګڼه، او الله پاک دې دنیا کې نور هم داسې انسانان پیدا کړي دي چې هغه به تا نه اوچت وي. ځینې یې ولیان پیغمبران کړل، نه چې هر سړی ولی او پیغمبر دی. او انسانانو کې بعضې خلک ولیان، بزرگان او پیغمبران شول. هر انسان ټول خپلو کې برابر نه دي، د هر چا درجه او مرتبه بدله ده. جدانا قدر یو لال پکې پیدا شي، نور جهان واړه د تورو کاڼو غر دی. او لکه څنګه چې په غر کې یو دانا قیمتي لال یا هیرا یا قیمتي کاڼې وي، او باقي ټول غر صرف د کاڼې وي، نو په انسانانو کې هم بعض انسانان داسې وي چې هغه ډېر قیمتي وي او د کار خلک وي. دا نه چې ټول انسانان د یو رنګ وي. یو بادشاه وي چې لښکر ورپسې درومي، نه چې هر یوه سړي پسې لښکر دی. او په انسانانو کې یو کس داسې وي چې هغه د بادشاهۍ مرتبې ته ورسي او ټول خلک ورپسې روان وي. هر یو کس بادشاه نشي کېدی. پیدا کړي خدای سړي په تفاوت دي، هسې نه چې جهان واړه برابر دی. او الله پاک انسانان په مختلف فرقونو سره پیدا کړي دي. چا کې څه کمی وي، چا کې څه خوبي وي، د هر چا جدا جدا ځای دی. دا نه چې ټول انسانان خپلو کې برابر دي. که د عمر و رفتن ته څوک نظر کا، دا به وایي چې آفتاب د مازدیګر دی. او چې د ژوند د تېرېدو ته سړی سوچ وکړي چې ژوند څانه تیز روان دی، داسې محسوسېږي لکه مازدیګر. څنګه چې مازدیګر ټایم زر وځي، دغسې دا ژوند ډېر تیز روان دی او ختمیږي. چې سر په ځمکه ایښی وي وایار ته، په اسمان باندې ختلی لکه نور دی. او کم کس چې عاجزي اختیار کړې ده، الله ته سر په ځمکه ایښی دی. الله پاک هغه له مرتبه ورکړې ده او هغه له ډېر عزت ورکړی دی. تعجب زما د ډېرو اوښکو مه کړه، ما موندلې په دا بحر کې ګوهر دی. او زه چې د هر وخت جاړم، زما د ژړا ته، زما د اوښکو ته ډېر خفه کېږم، حیرانېږم. په دې ژړا باندې ما ډېره ګټه کړې ده. الله پاک ماله ډېره فایده په دې باندې راکړې ده. د ریا خرقه خدای مه کړه په غاړه، رحمان کوږ دستار تړلی کلندر دی. او رحمان بابا وایي چې دا کم دستار ما کوک تړلی دی، نو دا مې د ریا دپاره یا د کبر دپاره نه دی ایښی، بلکې دا د کلندرۍ دپاره دی. یعنې زه عاجز سړی یم، ما کې کبر نشته دی، کلندري ده راکې. ملګرو، غزل ختم شو، شعرونه ختم شو. تاسو په کمنټ کې راته خامخا ولیکئ چې تشریح ورسره پکار ده او که نه ده پکار. د الله په امان.